أبا الأنبياء د نصیحت څخه ډکې خبرې. عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي. محترمو عزتمنو، نن د جمعې مبارکه شپه ده او ورځ هم ان شاء الله تعالی را روانه ده. نو موږ تاسې ټولو ته پکار ده چې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې 100 واره یا 1000 واره یا تر دې هم زیاته درود شریف ووایو او د دې سره سورة الکهف ویل هم مه هېروئ او د جمعې د لمانځه دپاره غسل کول، مسواک وهل، عطر استعمالول، په پټه صدقه خیرات ورکول هم مه هېروئ، ولې چې دغه ستاسې د نیکبختي او سعادت علامې دي. خپله هم عملي کړي او نورو مؤمنانو ته یادونه هم د پرېښودلو نه ده. عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي. ځینې ملګري دا پوښتنه کوي چې درود شریف کم درود شریف ووایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا د ټولو څه زیات فضیلت والا درود شریف. که چیرې در دې بل فضیلت والا ولی نو موږ به بیا په لمانځه کې هغه ویلی، دا به مې نه ویلی. نو دا درود شریف تاسې ټول وایاست، ځکه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی په کنز العمال جلد نمبر اول صفحه نمبر 508 کې دا حدیث راغلی دی چې څوک پر ما باندې د جمعې په ورځ 100 واره درود شریف ووایي نو دی به د قیامت په ورځ راپورته سي او د ده سره به یو نور ورسره وي. که چیرې هغه نور پر دې ټولو خلکو تقسیم کول سي نو هغه به د ټولو دپاره کافي وي. نو پکار د عزتمنو د جمعې مبارکې شپه ده، ورځ یې را روانه ده چې په دې کې موږ تاسې د درود شریف ډیروالی وکړو. خو افسوس دا دی دا د جمعې شپه دا خلک په لهو لعب کې تیره کړي، په پتو چکو بوډو پر دې تیره کړي، سبا بیا بیدوی خوبونه ورته کوي، هغه د جمعې لمونځ له هم څه په مشکل سره تیاری وکړي. نو عزتمنو دا پرېږدئ، دا د جمعې مبارکې په شپه باندې پر نبي علیه صلات وسلام درود شریف ووایست او د ورځې هم درود شریف ووایست او د جمعې د لمانځه تیاری ونیسي. مخکې به مسلمانانو د سهاره زه د جمعې تیاری کول، اوس خو بس هسې اله لمانځله ځان ورسو. الله دې موږ معاف کړي. والسلام. د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي ویناوي. وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا.